نن سبا هغه سکر رور نه دی چې خپل د مور او پلار د ګېډه نه پیدا دی هغه مونږ ګرځولي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې؟ حالات ښه دي؟ خیر دی شکر. ما پېژنې؟ نه خو د کوم ځای؟ زه خو د مسلم آباد یم کری کور کې اوس هم د شوګر مریض یم ګټې مې شته دی نه تشې ماشومانانې دي او صرف به د الله سره ته چې کوم نه کړه نه بالټۍ دې سره بار راغلی نو به چینو رنګونو کاریګر یم خو نشته صاحبه هغه شانتې نه کار شته نه روزګار شته صحیح ده روان یم بس ورو چې انسان د ګټې څوک نه صرف د الله سره ته کوي چې دی بچو له خدای پاک نه څوک ماشومانان دي جنکې دي چې زه دا یو خبره وم جمعې پر دومره دی نو سبا کې چې کور کې انسان سره د درک نه لګي نو سبا کې چې روډه غواړي کوم نه غواړي دا کور خپل نشته 2 میاشتو قریب سره درې جنکې سامان دې نشته زمي نشته یو نو کې دن کړه راځي صحیح ده دومره څه نشته چې ماشوم رخصت مې بچې به صرف د الله سره ده بس خپل ختمونه یې کړي سکول مې په دومره بې اوس ما په سکول ما به صرف د قرآن سبق ویل قرآن سبق وایي بچې کو زموږ څه کېږي الله به وکړي کولي نو بس خو زه نه یم بیا هم الله سره ده چې ته به یو کار کوې ته صدقه مدقه ورکوې صدقه ورکوې ته زه ته ګوره د خپلو بچو د سرو د خپل سر صدقه ورکونه بیا به دې کار کېږي دي چې ما سره سي نو زه بس زه تا ته یو خبر وکړم دا صدقه داسې شی دی که نه چې یو سړی 10 روپۍ ګټي 10 روپۍ په هغه باندې پکار دی چې هغه پکې یو تانیز صدقه کړي یو پو پکې صدقه کړي غوړي صدقه کړي زکات بل شی دی زکات خو په مالدار سړي پر په مالدار سړي پر صدقه خو هر انسان له پکار دی د خپل سر نو ته صدقه ورکوه اوس په دې صدقې ته اراده شوي زما په دې خبره چې او صدقه ورکوم نو بس لومبۍ شروع دي زمونږ نه وکړه الله به یې قبولېږي مونږ باندې پکې یو کپ چې وڅښه دا به ستا صدقه شي نه بالکل تابعدار نه چې تابعدار خو تابعدار خو دیوال دی چې په ځای ولاړ وي جیب ته لاس ورښکته کړه او پیسې روغ کړه نو مونږ به ومنو چې کار دې دې کړی 50 روپۍ را سره تېر شله هغه کرۍ واغسته شلې راکړې ده کاکا ده شل ستا شوې نو په دې خو چیم نه کېږي چې خو ځان له به 50 روپۍ کړې زه هم یو کار وکړه به دا صدقه دی الله پاک قبوله کړه ټیک شو او ته داسې کار وکړه که نه ور ډېر اوس زمونږ هم نه کېږي خو دومره کېږي چې یو ورځ ته په خوشحالۍ کور ته لاړ شو دمه وکړي چې دا 500 روپۍ له درکم دا ډېرې دي ګوره سره کېنه د ماشومې نه راله څه هغه وکړه چې دا مې رخصت کړمه د مزغو نه به مې ټینشن کم شي دا خو د نننۍ پیسې شوې دا واله هغه به مله وکړي کله دې واده دی نیټه میټه مې ده نه لا نه دی نیټه خو چې زه ورته لږ ځان برابر کړم نو چې زه خو له دومره وکړم چې څه هغه کور هغه څه خو له والم که نه یا کور له دې روژې له سکر هم روان کړو نو زه د دې ټینډګونه و بېغمه شم زما نیت دی چې ته ریړۍ ګورم دا کجوري نه یم صحیح ده نو زه جومات مخې ته ولاړم ریړۍ اوس هم نشته که نه صحیح ده چې یو ریړۍ وګورم او کجوري پرې واچوم که نه چې یو 500-600 روپۍ هم زه ګټم که نه دې ماشومانانو له هغه روجماته مورې ده زه یم صحیح ده د جنکې بله مې یو کس ته وویل هغه ما ته یار موږ سره پیسې نه تا له کار په سره ورکړو په ما دې یقین شته په الله مې یقین شته او په تا ورور باندې مې یقین شته په ما دې یقین شته دی نو ته به داسې کار وکړې چې نن کور ته چې ورشي اوس خو به ځئ که نه نن خو د مزدوري مې روش وه که نه کور ته به لاړ شي ته چې کله کور ته لاړ شې نو یو کار وکړه ستاسو لوریانې دي زما درې نو هغه درې ستا چې کومې لوریانې دي نو هغه درې واړه زما هم خویندې دي هغې ته به ووایې چې ورور مو راغلي نن مخې ده
او وی چې دا به یو نور دماغه خويندې ته ورسېږي دا ونیسه درې دي که نه دا 3 نوټه دي دا به هغې ته ورسې او زما انتظار کوه انشاءالله چې بل ملاقات زه تا سره کوم نو هغه به تش نه وي هغه به سره د ګاډی خو بیا پکې ته فروټ اچوي خو بیا پکې ځان ته کجورې اچوي هغه بیا ستا خوا الله تعالی دې له ډېره تېره درکړي الله دې ګله ګلزار کا او الله دې پتونو د بیمارونو سره طالب داسې یو انسان په دې دنیا کې چې لکه हमारा خپل ځړالو یې کړه نن سبا هغه سکرور نه دی چې خپل د مور او پلار د ګېډه نه پیدا دی هغه مونږ غورځولي خپل وو خویندو وغورځولو بې وسه دی دې طلاق سره څه دي ټیک به کوي ولې چې زما لور ماته ابو لره قدرونه خویندې مونږ به الله ساتي مونږ به چې کمزورې شو نو څه چلو شو دله شوې ته کمزورې شوې که نه ټیک شوه بیماری ووالې ټیک شوه نه دې پکار راځي الله مالک ته مونږ به مزدوري به ستا دپاره کوو خدمت به کوو خو خپل پلار به ساتو صحیح ده که نه خپل پلار نشو غورځولی الله دې آخرت کې پکار راوله الله ګران شي زه هلته یو خبره کوم ته چې کوم دا 2 ورځې انتظار کې د ګاډۍ پورې د هغې به داسې کار وکړو چې دا 2 ورځې هم کو تا د کار میلو نه شي چې تا سره دا غم نه چې ما ته کار میلو نه شو دا 400 روپۍ ستا د هغې 2 ورځې به دمې شوي دغه 2 ورځې هم ته کور کې دمه وکړه انشاءالله 2-3 ورځې پس به سره بیا زه ملاقات کوم هغه به تش ملاقات نه وي هغه به سره د ګاډۍ بس زما دا دی او خپل ماشومانان به اوس لوڼو به کښېنوم ته به مې بچې هغه انسان ته په دې سبق کې دوا وکړو 2 رکعته نفل وکړو چې خدای پاک چته نه چته زمونږ یو وسیله جوړه کړه الله راولېږو دې دنیا ته یو بې وسه انسان لپاره یو سپین ږیري لپاره صحیح ده الله ګران شي اوس ما ته اجازت دی اجازت